هغه نه الله کم کار غشتی دی او د هغه د شاګردانو نه نو داسې به کم خلک تیر شوي. لکه زه به یو مثال درکم، د هغه په شاګردانو کې یو شاګرد مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تیر شوی. تاسو وګورئ چې د هغه نه خدای څونه د دین کار اخیستی دی. د دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم پاتې شوی دی او هغه نه چې الله د دین کم کار اخیستی دی او کم خیر ته الله اخیستی دی، دومره کتابونه دومره پاڼې لیکلي دي چې د هغه د ژوند په ورځو تقسیم کې نو د ژوند ورځې پې کمې دي. او د تصوف لوی امامو بلا مریدانې دي او د ډېرو لویو تصانیفو خاوندو بلا کتابونه لیکلي دي او ډېر لوی عالمو د خپل دور د خپلې زمانې لوی مفتی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. ما خپل ځاني د رزړو زمونږ د سابق صاحب و صبیح الدین سابق صاحب دا چې وفات شوی دی په سابق صاحب مشهور و د دې رجوع د اخترونو فیصلې به دا د هغه نه یو ځل نه څو ځله مې اورېدلې ده. وی زه په دارالعلوم دیوبند کې او یو را سره مولانا عبدالباري جان صاحب او صاحبزاده زمونږ د عمرزو د صاحبزادګانو ډېر ښکلي او لوی عالم او ډېر متقي انسان. نو یو را سره صاحبزاده مولانا عبدالباري جان صاحب په دیوبند کې هم سبق وی. درېیم هغه یو کس یاد که بل چې د هغه نوم زه ستاسو مخکې نه علم. وی مونږ درې واړه په دیوبند کې ملګري وو. وی مونږ دا فیصله وکړه چې ځو تانبون ته، تانبون د دیوبند نه لرې دی، او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوم. نو وی دا درېیم ملګری چې و نو ده وی چې نه ځو. ما او مولانا عبدالباري جان صاحبزاده صاحب یې ځو او هغه درېیم ملګري وی نه ځو. مونږ ورته یې لکه سبا به پړار ماني چې په هندوستان کې هم دیوبند کې دونه وخت تیر کو او موږ د مولانا اشرف علي صاحب ملاقات ونه کړ، خامخا غلط تلل پکار دی. وی هغه غیبت شروع کړه چې دا اشرف علي داسې دی او داسې دی او دا کوي او دا کوي. دې پیرانو صاحبانو پسې چې خلک خبرې ډېرې کوي. وی موږ ورته ظالمه لوی عالم دی، د دې دارالعلوم مفتی پاتې شوی دی او ډېر لوی مریدان دي، ګډې وډې مو وایه خوار چې خوله به دې کږه شي. وی خیر مونږ ورته وی راځه مړه مونږ خو د هغه ملاقات لځو او که ته را سره اسې ځې نو سیل له را سره لاړ شي، چکر به ولګې. وی ځان سره هم دی روان کړ، خو یې په هغه تلو یې بیا ستومانه و ځکه په لاره یې د مولانا اشرف علي صاحب ډېرې بدې ردې وې. مونږ ورته وی د خدای خاطر وکړه یا ظالمه دا ته څه کې، خو یې خیر د په لاره هم بد رد وې. وی لاړو تانبون ته. وی چې لاړو هلته کې د خانقاه چې کوم مشر و د حضرت صاحب خلیفه هغه سره ملاقات وشو. وی هغه راته وی چې حضرت صاحب بیمار دی او کمزور دی، نو درې خبرې تپوس به نه کوي، خو ګورې تاسو به ورته یوه وایه. دا تپوس به نه کوي چې څوک یې، نو جواب ته ځان تیار وساتئ. دویم به نه دا تپوس کوي د کوم ځای نه راغلی یې، نو چې تاسو ورته زر ووایئ چې د پلانکي ځای نه. دریم به درته دا وایي چې څه له راغلی یې، نو که دعا له راغلی یې نو وی دعا له راغلی یو، که بیعت لراغلی نو بیعت لراغلی. که وی چې د مسئلې تپوس کو نو وی مسئلې تپوس کو، خو دې دریو کې به یو تب خبره کوي رشتې خلک ډېر راځي او هغه بیمار دی. وی خیر مونږ ورننوتو. چې ورننوتو نو مولانا اشرف علي صاحب ډډه والې وه، تکیې والې. نو یې زر یې تپوس وکړه آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، تاسو څوک یې، د کم ځای نه راغلي او څه له راغلي. مونږ ورته وی هم طالب العلم ہے، مونږ طالبان یو د دې. دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، د دارالعلوم دیوبند نه راغلي، بغرض دعا حاضر ہوئی ہیں، دعا له راغلي. وی ما ته وکتل سابق صاحب وی ما ته مو کتل او صاحبزاده عبدالباري جان صاحب وی تشریف راکې او چې هغه دریم ته وکتل که نه اکې ناستېده نو هغه ته وی اٹھو خبیث، بس خبیثه، اٹھو اٹھو خبیث، اٹھاؤ تمہیں نکل جاؤ خبیث. بس وی مونږ نه خولې وبهېدې چې خدای پاکه دې ته کشف وایي، دته څه پته ولګېده. ده خو په دیوبند کې د مولانا اشرف علي صاحب بد وی او په لارې پریل کې بد وی، دلته خو یې د متعلق څه خبره نه ده کړې چې چا ورته ووي. دې څه خبر شو؟ وی فوراً هغه ته وی نکل جاؤ
اٹھو خبیث باہر جاؤ وہ یا چولٹے بارو اس موږ نه خولې وبید موږ ته چې آپ ناراض نہ ہوں آپ تشریف رکھے تاسو کېنه تاسو خفه کېږئ ما وہ یہ خبیث ہے اس کا باطن ٹک نہیں ہے دا خبیث تیرا دا باطن خراب دی دې ته کشف ویلو هغه سیس چې په دې سترګو تا ته په نظر نه راځي او الله یې د انسان زړه ته ور واچوي هغې ته کشف وایي دا نیکانو خلکو ته کېږي وی بس مونږ ته خو یې دعا مو کړله او ډېر عزت یې مو کو چې بار ته راووتو وی هغه ته مې ودي لیدل تا وی د اشرف علي داسې دی او داسې دی او داسې دی دې ته کشف وایي مونږ یې څونه عزت وکړو سپېره ته یې هلته هم غیبت کوو په لاره دې مور پسې بد وي څنګه یې در وپېژندې چې دا خبیث دی او باطن یې د ګنګ ډک دی بار یې راوویستی نو دا مولانا اشرف علي د شیخ الهند شاګرد